بسم الله الرحمن الرحیم. تیر کلاس کې مونږه د پروګرام باره کې خبرې کړې وې. ما اوس هم پېژندلی ماس پروګرام. ماس پروګرام نه معنا څه وه مونږه ویلي وو چې د دې معنا مونږ سره مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ او په دې کې مونږ سره مایکروسافټ وینډوز، مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ ایکسل، همداشان مایکروسافٹ پاور پوائنٹ، مایکروسافٹ ایکسیس او لاست ون کې چې کوم پروګرام په دې کې موږ سره شامل دی هغې ته انټرنیټ وایو. ډیټي شاګردان به دې کې وي، خو د ډیټي چې کوم ده هغه ډپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي یو کلنه ډپلوما ده په معلوماتي ټیکنالوژي کې، او دا 2 غنټې کلاس وي. د لومړنی سبجیکټ دی کنسپټ دی، هغه 8 بجې شروع کېږي. اوس مو چې تاسو سره خبره وکړه. او دویم سبجیکټ همدا اوس چې کوم دی کلاس کې مونږ وایو ماس، دا سبجیکټ دی. ناول سبجیکټ بل استاد سره دی او دوهم سبجیکټ چې کوم دی هغه بیا دا کلاس دی ما سره وایي. ماس باره کې ما دا خبره کړې چې د ماس ډیوریشن چې کوم دی په دې کلاس کې هغه 5 to 6 منت وي. د 5 نه تر 6 میاشتو پورې به دا وخت لري. او چې کوم مونږه ډیلی لیکچر په دې کې وایو نو هغه به زمونږ سنئ. ډیلی لیکچر به زمونږ په دې کې 1 هاور وي، 1 غنټه کلاس به مونږ اخلو. د دې ریلیټډ خبرې خو شوې وي ټولې. مونږه د کمپیوټر په باره کې هم خبره کړې وه چې کمپیوټر څه ته ویل کېږي، واټ از کمپیوټر. د دې په اړه مونږ لږ څه ناڅه خبرې کړې وي. او مونږ د کمپیوټر باره کې داسې ویلو چې کمپیوټر 2 کلمو نه اخیستل شوی. کمپیوټر چې معنی یې مونږ سره څه ده، کیلکولیټ، او د انګلیش د لحاظه دا مونږ سره څه دی، دا مونږ سره ورب دی. ورب کیلکولیټ مینز محاسبه، او خپله د کمپیوټر لفظي معنا چې کومه ده د دې معنا کیلکولیټر ده. کیلکولیټر څه ته ویل کېږي، دا د انګلیش د لحاظه ناون دی، محاسبه کوونکی. تعریف یې مونږ داسې کړی و چې کمپیوټر از ان electronic machine operating under the control of instructions is called a computer. computer موږ دې تعریف کړو چې کمپیوټر یو برقی ماشین دی، operating عمل اجرا کوي under the control of instruction چې کومه لارښوونه ورته موږ وکړو. let's suppose زما سیستم ته لارښوونه څه ده، کلیک وکړه، ډبل کلیک وکړه، فولډر اوپن کا، څه چې زه دې کمپیوټر ته وایم هغه کوي. نو همدې ته مونږ کمپیوټر وایو چې مونږ څه لارښوونه کوو د هغې متعلق مونږ ته څه کوي، کار کوي. دې ته مونږ څه ویلی شو، کمپیوټر ویلی شو. مونږ ویلو چې کمپیوټر اصلا کې د 2 برخو نه جوړ شوی دی، هارډویر او سافټویر. دا خبرې ما کړې خو زه ریپیټ کوم لږ زر زر بېرته خپل ټاپک ته مونږ راګرځو. هارډویر دې ته ویل کېږي چې فزیکل پارټس آف کمپیوټر از کالډ هارډویر. د کمپیوټر فزیکي برخې ته مونږ هارډویر ویلی شو. any things we can see and touch is called hardware. so چې مونږ ګورو ټچ کولی شو دا زموږ لپاره هارډویر دی. خو دویم پارټ د دې سافټویر دی. زموږ کار هم د سافټویر سره دی چې مونږ داسې وایو چې لاجیکل پارټس اف کمپیوټر از کالډ سافټویر. د کمپیوټر منطقي برخې ته چې هغه په لاس باندې نشو ټچ کولی، په سترګو لیدلی شو، دې ته مونږ سافټویر وایو. مونږ به د سافټویر ریلیټډ خبره کوو ځکه زمونږ دا پروګرام د سافټویر پورې تړلی دی. نو په دې کې مونږ سافټویر ریلیټډ چې کله خبرې کوو، سافټویر 2 قسمه دي. په کمپیوټر کې 2 قسمه سافټویر راځي. یو ته سیسټم سافټویر ویل کېږي، یو ته ویل کېږي اپلیکیشن سافټویر. څو قسمه سافټویر لرو؟ 2 قسمه، سیسټم سافټویر اینڈ اپلیکیشن سافټویر. کویشن دا دی چې what is system software? those software which through run hardware. هغه سافټویر ته سیستم سافټویر ویل کېږي چې د هغې په ذریعه باندې څه رن شي، هارډویر. موږ ویلو چې کله د کمپیوټر نه استفاده کوو د دې د استعمال لپاره باید په سیستم کې یو سافټویر انسټال وي چې هغې ته سیستم سافټویر موږ ویلی شو. او دغه سافټویر چې دی دا نارملی وینډوز کېدلی شي، ځکه بغیر د وینډوز په کمپیوټر کې موږ نشو کولی کار وکړو. without Windows. Windows is the important software for a computer because Windows is a system software.
through run hardware د دې په ذریعہ باندې به هارډویر رن کیږي. زمونږ لومړنی پروګرام چې کوم دی هغه وینډوز ده. نو وینډوز کوم ماډل سافټویر دی؟ سیستم. ولې ورته سیستم سافټویر ویل کیږي؟ ځکه چې د دې په ذریعہ باندې هارډویر موږ څنګه کولی شو؟ رن کولی شو، فالولی شو. په دې اساس باندې دې ته موږ ویلی شو وینډوز. مطلب باندې اوسې تاسو کنه په همدغه اساس دې ته څه ویل کیږي؟ وینډوز ویل کیږي. یوازې وینډوز سیستم سافټویر نه دی، لکه لینکس په نامه باندې سافټویر موږ لرو، میکنټاش په نامه سافټویر لرو، یونیکس په نامه سافټویر لرو. ډېر داسې سافټویر شته دی چې هغه سیستم سافټویر دی، یعنی د هغې په ذریعه صرف هارډویر فعالېږي. بغیر د دې نه موږ نشو کولی چې موږ هارډویر فعال کړو. لیټ سپوز که موبایل تاسې وګورئ، کوم چې ټچ سیستم موبایل موږ سره دی، نو سمارټ فون چې ورته موږ ویلی شو، د هغې دپاره هم موږ سافټویر استعمالو. انډرایډ اپلیکیشن چې ورته موږ ویلی شو، هغې لپاره هم یو سافټویر وي، هغه هم سیستم وي. بغیر د سیستم سافټویر موږ نشو کولی د سیستم نه استفاده وکړو. نو یو قسم سافټویر داسې چې هغه سیستم دی. سیکنډ ون اپلیکیشن سافټویر. کوېشن دا دی چې وټ از اپلیکیشن سافټویر. اپلیکیشن سافټویر کوم ماډل سافټویر دی؟ موږ داسې وایو those software which through run by user or used by user. دا هغه سافټویر دی چې د دې استعمال او فعالیدل د یوزر د طرف نه کیږي. دې سره د هارډویر هیڅ قسمه کار نشته دی. زمونږ د سیستم کې چې کوم سافټویر یې کار کوي هغه په دې شکل باندې کار کوي. ګورئ ها، اول لیټ سپوز this is my PC. دا زمون کمپیوټر دی او دغه PC چې کوم دی، دا PC چې کوم دی په دې کې موږ سافټویر انسټالو. خو تر ټولو لومړنی سافټویر چې انسټالیږي هغه به څه انسټالیږي؟ هغه به وینډوز انسټالیږي. اول باید په دې سیستم کې موږ وینډوز انسټال کو. وینډوز چې کله تاسو انسټالوئ، وینډوز کوم ماډل سافټویر دی؟ وینډوز موږ سره سیستم سافټویر دی. اول به تاسو سیستم سافټویر انسټال کړئ. نیکسټ دې پسې چې کله تاسو سیستم سافټویر انسټال کړو، بیا به هغې نه وروسته د سیستم سافټویر په داخل کې انسایډ کې به تاسو کوم ماډل سافټویر انسټال کړئ؟ اپلیکیشن سافټویر به تاسو انسټال کړئ. یعنی اول موږ سره څه دی؟ اول موږ سره هارډویر دی. هارډویر کمپیوټر هارډویر دی موږ سره کنه. په دې هارډویر کې به سیستم سافټویر او سیستم سافټویر کې به شي اپلیکیشن. داسې نشي کېدی چې اپلیکیشن ډایرکټ هارډویر کې انسټال کړو، کله هم نشي کېدی. ضرور به اول سیستم انسټالیږي بیا به اپلیکیشن. مطلب دا دی چې اول به موږ وینډوز انسټالو، له هغې وروسته به بیا موږ اپلیکیشن سافټویر انسټالو. اوس اپلیکیشن سافټویر کوم دی؟ خپله مایکروسافټ ورډ اپلیکیشن دی، موږ یې وایو ورپسې پروګرام. ایکسل اپلیکیشن دی، پاور پوینټ چې کوم دی دا اپلیکیشن دی، ایکسس اپلیکیشن دی، انټرنیټ خو یو سافټویر نه دی. نو تاسو کولی شئ داسې ډېر مثال کوروډرا، فوټوشاپ، میډي پلیئرس وغیره وغیره. هغه سافټویر چې د وینډوز نه وروسته موږ په دې کمپیوټر کې انسټالو، هغه تقریبا موږ سره ټول کوم ماډل سافټویر دی؟ اپلیکیشن سافټویر دی. نو زمونږ په دې پروګرام کې دواړه شامل دي، وینډوز سیستم سافټویر، باقي نور ټولې سافټویر کوم ماډل دی؟ اپلیکیشن سافټویر. موږ به لومړی کوم یو پروګرام شروع کوو؟ وینډوز. تر ټولو لومړنی پروګرام به زمونږ وینډوز وي. کوېشن همدا دی چې وټ از وینډوز. وینډوز څه ته ویل کېږي؟ تعریف به زه د سیستم سافټویر په شکل باندې وکړم چې وینډوز از ا سیستم سافټویر. وینډوز یو سیستم سافټویر دی which through run hardware. سیستم سافټویر دی چې د دې په ذریعه څه رن کیږي؟ هارډویر. without system software we cannot run hardware. بغیر د سیستم سافټویر نه موږ نشو کولی څه رن کو؟ هارډویر رن کو. وینډوز اصلا کې دوه نومه دي ګوره، یو وینډو بل پلس اس، چې دې معنی سره موږ سره دې معنی موږ سره وینډوز سیستم
وینډوز دو لفظ لري، وینډو او دا اس معنا سیستم. اټ مینس کړکۍ جوړښت. وینډو کړکۍ ته ویل کیږي، سیستم جوړښت ته موږ ویلی شو. نو وینډو سیستم مینس کړکۍ جوړښت، او د کړکۍ جوړښت چې کوم دی هغه بالکل د وینډوز په شکل باندې دی، بلکې د وینډوز شکل چې دی کړکۍ په شکل باندې دی. تاسو ګورئ په دې کې تاسو چېرته مثلث شکل ګورئ، دایروي شکل ګورئ، کوم ډول شکل موږ صرف کتلی شو؟ ریکټینګل شکل، څلور کونجه شکل لري. نو ځکه دې ته وینډوز سیستم وایي یا ورته وینډوز وایي. نور د وینډوز د لفظ کومه خاص معنا نشته، دا د مایکروسافټ کمپنۍ له طرفه په دې باندې کېښودل شوی دی. اصلا دې ته موږ او اس وایو، اصلي نوم دې څه دی موږ سره؟ او اس. دې معنا موږ سره اپریټینګ سیستم. اپریټینګ سیستم مینس عملیه اجرا کوونکی سیستم. عملیه اجرا کوونکی سیستم په څه شي کې؟ په هارډویر کې. اوس ګورئ تاسو چې کله وینډوز ونه کې هارډویر کار نه کوي، نو د اپریټینګ سیستم په ذریعه موږ کمپیوټر کې څه کو کار کو. د وینډوز ته اصلي اپریټینګ سیستم موږ وایو. یعنی موږ ګورئ مختلف قسم اپریټینګ سیستم لرو. یونیکس اپریټینګ سیستم دی، لینکس موږ سره اپریټینګ سیستم دی، خپل وینډوز اپریټینګ سیستم دی. یعنی اپریټینګ سیستم هغه سافټویر دی چې هغه هارډویر رن کوي، کاغه یونیکس دی، کاغه لینکس دی، کاغه میکنټاش دی، کاغه وینډوز دی. مطلب نه ورسې تاسو کنه دا مختلف قسم اپریټینګ سیستم دی، لکه لینکس یونیکس دا د اپل کمپنی پروډکټس دي، خو وینډوز به موږ سره چې دا د مایکروسافټ کمپنی پروډکټ دی. ټول ته موږ چې ویل شو اپریټینګ سیستم. یعنی موږ وینډوز ته اپریټینګ سیستم ویل شو. که تاسو ګورئ د کمپیوټر ساينس ټول مضامین چې کوم دي هغه د وینډوز په نامه نه راځي، هغه د څه په نامه راځي؟ اپریټینګ سیستم په نامه راځي. ولې؟ چې هغه ته دا مهمه نه ده چې وینډوز، بلکې هر قسم اپریټینګ سیستم چې هغه هارډویر چلی هغه باندې خبره کیږي. نو موږ په دې ټولو اپریټینګ سیستمو کې چې وایو وینډوز به ورته وایو. اوس کله چې تاسو مایکروسافټ وینډوز وایي، کومه وینډوز به تاسو وایي؟ ګورئ مایکروسافټ وینډوز چې کوم دی خپل ورژنز لري. ورژنز په دې خبره نه وکړي کنه؟ صحیح شو. زه به په دې خبرې لګو کو زر چې ریپیټ شم تکرار. نو موږ سره موږ اول وایي چې موږ وینډوز ایکس پی و دې نه مخکې هم ډېرې وینډوز ګانې وي 97 98 او 2000 او شي. خو موږ به داسې وایو چې موږ سره په دې وینډوز ګانو کې پخواني چې کومې وینډوز ګانې دي دې نه مخکې وینډوز ګانې وي، لکه مس ډاس وینډوز و پکې موږ سره 98 وه. خو دا اوس وخت کې وینډوز ایکس پی، وینډوز 7، همدغه شان وینډوز 8، همدغه شان وینډوز 10 دا مختلف وینډوز ګانې دي. وینډوز 7 مثال یا وینډوز 8 یا موږ سره اوس فلحال وینډوز 10 او ګورئ وینډوز تاسو ته مخکې ما ویلو وینډوز 11 شته خو لا راغلی بازار ته نه ده، پروګرس ته جریان کې ده. په دې اساس باندې دا وینډوز نه ده راغلی، کمینګ سون دا به راشي. او که تاسو یوټیوب ته چې تلاړ شئ که نه انټرنیټ که کار وکړي دې هغه ډایلاګس وګورئ تاسې چې کوم راغلی دي هغه به تاسو کتلی شئ د وینډوز 11 چې کوم بعض یو نوم دغه کوي که نه هغه به انټرنیټ باندې تاسو یوټیوب کې وګورئ. خو دا لا نه راغلی بازار ته. موږ به کومه وینډوز وایو؟ 10. ډایرکټ به تاسو 10 نه انسټالوئ ځکه د دې خپل فیچرز دي. مایکروسافټ وینډوز 10 چې کله تاسو انسټال وایي دې به تاسو تشته ایډیشن ته به اول سوچ کو. موږ مختلف قسمه ایډیشنز لرو، لکه مثال موږ په دې کې وینډوز پرو ایډیشن، پرو مینس پروفیشنل ایډیشن. موږ ایډیشن لرو انټرپرایز ایډیشن. موږ ایډیشن لرو وینډوز ہوم ایډیشن، وینډوز سنگل ہوم ایډیشن، وینډوز ایجوکیشن ایډیشن. یعنی په دې وینډوز 10 کې بلا ایډیشن شته. خدا د هر یو خپل مقصد لپاره استعمالېږي. کمپیوټر لپاره خپل دغه کې، ټابلیټ پی سي لپاره خپل، سمارټ فون لپاره خپل ډیوایسونو کې ترې استفاده کیږي. د سیستم لپاره چې کوم بیسټ ایډیشن دی هغه موږ سره څه دی؟ هغه انټرپرایز دی. انټرپرایز چې کوم دی بیسټ او ښه ایډیشن دی د کمپیوټر د استعمال لپاره. یا موږ کوم ایډیشن انسټالو؟ پرو ایډیشن. پرو مینس پروفیشنل.
زما پر سیستم کې چې کوم وینډوز انسټال د زتا استدا خایم پی سی باندې رائټ کلیک کوم پراپرټیز تر ازما او په دې پراپرټیز کې زه ګورم وینډوز ایډیشن وینډوز 10 دا حکم ماډل دا انټرپرایز به په دې انټرپرایز کې بعض سیډانو کې کوم دی والیوم 1 والیوم 2 والیوم 3 دا شته پکې یعنی مختلف برخې پکې راغلي دي خو موږ هغه په سینه ګورځو انټرپرایز ایډیشن انسټال کې په سیستم کې دا زموږ د سیستم لپاره بیسټ ایډیشن به موږ سره وایي چې په کمپیوټر کې همیشه لپاره پروسیسر خو پیژنې کنه کمپیوټر کې پروسیسر وی پروسیسر ته په کمپیوټر کې موږ چې ویل شو سی پی یو چورته موږ ویل سی پی یو سینټرل پروسیسینګ یونټ منځنۍ عملیه اجرا کوونکی آله اوس کله چې ته کمپیوټر ته انپوټ ورکې نو د پروسیسر څه کوي په دې باندې عملیه اجرا کوي خو پروسیسر په دې سیستم کې دوه قسمه دي یو موږ سره 32 بیس دي یو موږ سره کوم دی x64 بیس دي اکثر ټیم د 32 او x86 دا دواړه یو خبره ده که 32 وي او x86 وي دا دواړه یو شان دي خو 64 بیس دا به جدا خبره ده موږ سره تاسو په کمپیوټر کې چې کوم ماډل پروسیسر دی د هغه مطابق به تاسو وینډوز هم ګورئ انسټالوي د هغه مطابق به شي انسټالو مونږ وینډوز سني چې وینډوز تاسو یو شان انسټال کړو پروسیسر بل ماډل دی ځکه مونږ به وینډوز نه بلکې اپریټینګ سیستم کا هر قسم اپریټینګ سیستم هر قسم اپریټینګ سیستم دی کا وینډوز دا کا لینکس دا کا هر قسم وي هغه به ضرور دوه قسم راځي 32 بیت او بل موږ سره x64 بیت نو تاسو به هغه وینډوز سیستم کې انسټالوي چې کوم تاسو د سیستم سره ریلیټیو ورته کې خبره تاسو سوچ کوئ کته چې ته مثال وینډوز سیستم سافټویر انسټال کې شری انسټال کړو سیستم سافټویر او د دې ایډیشن فرق وکي مثال وینډوز هارډویر چې کوم دی موږ سره څلور شپې ته د وینډوز دی 2 درشن انسټال کړه صحیح وینډوز به پراپرلی کار کوي خو کته د دینه علاوه نور سافټویر انسټالې مثال اپلیکیشن سافټویر انسټالې افیس شو میډیا پلیئر شو په هغه کې به 3264 بیت سافټویر دي نو به کله چې تاسو سیستم هغه دغه فرق کې د چا سره هارډویر سره پروا نه کوي خو که چې مثال ما سره افیس سلور شپته او وینډوز بعد د درش انسټال کړی به هغه سلور شپته افیس نشم کولای چې وینډوز د درش کې څنګه کوم انسټال کوم که هارډویر سلور شپته بیس ویم سافټویر پروسیسر ها او کنه صحیح ده کنه کله به سلور شپته ویم پروا نه کوي خو که چې ته وینډوز د درش وی پروسیسر سلور شپته وی او بل سافټویر هم سلور شپته وی زنه شم کولای هغه په سیستم کې انسټال کوم دی وجه چې وینډوز سره ما ته استوي چې اول هارډویر کې به سیستم سافټویر د سیستم سافټویر په داخل کې به اپلیکیشن نو دا پیټس کوم دي دا تعلق د سیستم سافټویر سره لري نوري سافټویر چې ته انسټالې پاره کوم سلور شپته د شوي ته به را سوچ کې چې زموږ لپاره کوم سافټویر پکار دی کوم سیستم ته لپاره کوم ماډل سافټویر دلته وګورئ دا سوچ پته دې موږ سره ځکه ما وینډوز ما ټول سافټویر کې زما وګورئ تاسو او ضرور سووي او سلور شپته دغه لیکل ودا سلور شپته وی سیستم لپاره چې سلور شپته سافټویر په کار وي او ته سلور شپته سافټویر سیستم کې به انسټالې میوازي وینډوز نه بلکې نور سافټویر هم د دې لپاره ضروری دي هغه لپاره موږ دې ته سوچ کو سلور شپته بیت وینډوز په 2 درجه کې ګور کار نه کوي ک انسټال مشي زیاتره کمانډ زیاتره اپشن پکې کار نه کوي نه پکې بالکل خو 2 درجه بیت وینډوز په سلور شپته کې کار کوي خو به نور سافټویر کې مشکل جوړيږي چې نور سافټویر کې مشکل جوړيږي باید موږ دا خپل سافټویر مطابق چې انسټال کو وینډوز انسټال په دې باندې تاسو پوه شئ دا زموږ اصلا کې د وینډوز دا ریکوایرمنت چې باید موږ کومه خبرې په نظر کې ونیسو چې ترڅو وینډوز پراپرلی انسټال کو بل خبره ده چې دوه کوېشنې به موږ سره رامنځته کیږي چې هاو ټو انسټال مایکروسافټ وینډوز دویم کوېشن دا دی چې هاو ټو start Microsoft Windows
وینډوز به څنګه انسټالو او بیا به هغه په سیستم کې څنګه شروع کوو. زه به دې لومړني کوېشن ته یو 2-3 ورځې وروسته انسر جواب درکړم، خو لومړني نه دویم کوېشن باندې به موږ ډایرکټ کار شروع. اوس په دې موږ پوه شو چې کومه وینډوز کوم سیستم کې نه په انسټالیشن طریقه به زه یو څو ورځې وروسته تاسو ته انشاءالله ښایم. ډایرکټ به موږ کوم کوېشن ته جواب ورکړو؟ دویم. How to start Microsoft Windows. Easy. کله چې تاسو په کمپیوټر کې پاور بٹن وایي کمپیوټر اتوماتیکلی آن شي. کله چې کمپیوټر ولګيږي تاسو به لومړنی سکرین وګورئ. This is لومړی سکرین. دیتا لاک سکرین وایي په وینډوز 10 کې. اول چې کله موږ کمپیوټر ولګو اول دا صفحه راځي او دیتا موږ څه ویلی شو؟ لاک سکرین. لاک سکرین. بیا چې کله تاسو بٹن پریس کړئ سپیس بار یا هر بٹن نو اتوماتیکلی بل یو سکرین راښکاره شي چې دې ته وایي لاګین سکرین. دې ته موږ څه ویلی شو؟ لاګین سکرین ورته ویلی شو. یعنې ګورې تاسو دا یاد ساتئ وینډوز انټرفیس باندې زه تاسو ته خبرې کوم. اول موږ سره لاک سکرین دی، دویم موږ سره لاګین سکرین دی، دویم سکرین لاګین دی موږ سره. دریم سکرین چې کوم دی هغه موږ سره بیا څه دی؟ هغه بیا موږ سره ډیسکټاپ سکرین دی. ډیسکټاپ سکرین دی موږ سره. دا دریم سکرین داخل دار موږ سره. وینډوز به زه تاسو ته ډېر بیسک نه شروع کوم نو دا بیسک دا دی چې دی ته ډیسکټاپ سکرین موږ ویلی شو. موږ په نارملی دو قسمه انټرفیس لرو. څو قسمه؟ دو قسمه. لومړی CLI انټرفیس. It means command line interface. او دویم قسم انټرفیس GUI انټرفیس. It means graphical user interface. CLI انټرفیس ته وایي بلیک سکرین ته ویل کېږي. لیټ سپوز زه دلته راځم دا تور سکرین خلاصوم. This is CLI interface. په دې کې موږ باید کوډ اکثره چې موږ CLI کار کو کوډ په ذریعہ باندې دیکھو کمانډ بیس باندې کار کو. دا اکثره اوس په حال دی وختونو کې هدا نیټورک بیس لپاره موږ یې کو بعض مسایل لپاره کمپیوټر کې IP config/all دا سم مسایل لپاره یوز کیږي. دا هم دی باندې زه تاسو ته ان شاء الله به په خپل ټایم سره کار وکم. خو اوس په حال دنیا ساتي چې دا قسمه سکرین ته موږ CLI سکرین ویلی شو. په کمپیوټر کې د وینډوز کې د نیټورک لپاره موږ ته اکثره استفاده کولی شو. صحیح شو که نه؟ خو وینډوز کې به دویم قسم انټرفیس چې کوم دی هغې ته څه وایي؟ GUI ګرافیکل یوزر انټرفیس. ګرافیکل تصویري ته ویل کېږي. ستاسې دغه انټرفیس چې تاسې ته ښکاره کېږي یا د وینډوز لاک سکرین، لاګین سکرین، ډیسکټاپ سکرین یا د نه وروسته چې کومې خبرې ټولې راځي هغه ټولې GUI ځکه ګرافیکل انټرفیس دی، تصویري شکل لري. موږ به زیات کار چې کوم دی په ګرافیکل انټرفیس باندې کوو نسبتا د شي نه CLI نه. CLI کې ډېرې سختې خبرې دي نو ګرافیکل یوزر انټرفیس کې به دونه سختې خبرې نشته. سره موږ به ګرافیکل یوزر انټرفیس باندې کار کوو د دې په اړه به خبرې کوو. لومړنی سټارټ چې زه تاسو ته د وینډوز اخلم هغه به زه تاسو ته د رایټ کلیک نه اخلم. کم کلیک نه؟ رایټ کلیک نه. وینډوز کې ګورئ رایټ کلیک نه به سټارټ ولو. خو اول د دې انټرفیس سره تاسو اشنا کوم. دې ته موږ څه ویلی شو؟ آیکنز. په ډیسکټاپ چې څه پراته دي د آیکنز ویل کېږي. واټ از آیکنز؟ موږ وایو شو هارډویر اینڈ سافټویر انفارمیشن. دې په ځای د هارډویر او سافټویر معلومات موږ ته ښکاري. موږ چې پوهېږو چې دا مثال فولډر دی، دا ویډیو دی، دا پکچر دی، دا هارډویر او سافټویر انفارمیشن دي که نه دي موږ سره؟ نو دې د وجې نه دې ته موږ ویلی شو آیکن. خپله سمبول ته ویل کېږي، شکل ته. خو موږ وایو چې دا آیکن څه کار دی؟ د هارډویر او د سافټویر معلومات شو کېده. بې له هغې وروسته د لاندې توره پټه چې ښکاره کېږي دې ته ټاسک بار ویل کېږي. ټاسک بار. ټاسک بار څه د ټاسک بار په مخ باندې ډېرې خبرې پرتې دي لکه سټارټ بټن د ورباندې مثال همدغه شان پکې موږ سره سرچینګ ایریا ده پکې موږ سره همدغه شان موږ سره کویک لانچ دی کویک لانچ ورته موږ ویلی شو همدغه شان پکې موږ سره نوټیفیکیشن ایریا ده پکې موږ سره
او لاست ون چې کوم دی پیک ایریا ده پیک ایریا بس دا څو خبرې پیری سٹارټ بٹن څه ته وایي دیس از سٹارټ بٹن د کې سافټویر یو هدا برسته به وایي سره موږ انټرفیس باندې خبرې کوو دا سرچینګ ایریا دی اوس په لټون کې صحیح شو دې ته کویک لانچ وي ځکه کویک مینز تیز کار کوي یو پروګرام دی په کار ډایرکټ هلته تللی شي او دینه پس دې طرف نه تر دې ساحې پورې د ټولو ته نوټیفیکیشنز ایریا وایي نوټیفیکیشن ویل کېږي پیغامونه نو پیغام همدا دی چې موږ ته وایي څونه چارج دی بیټرۍ کې دی موږ ته وایي ټایم څه دی ډیټ څه دی انټرنیټ شته نشته دی د دې ټولو باره کې موږ ته یو په یو سره معلومات دی راکوي دې له وجې نه دې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا او په آخره کې یو بټن لکه تاسو ته ښکاره کېږي دا کونج کې دا نه ښیمه دا بټن دا ګوره یو وړوکی لاین غوندې داسې دی دې ته پیک بټن وایي چې موږ که دې باندې کلیک وکړو هر څه ډیسکټاپ ته راښکته شي او که بې پې کلیک وکړو هر څه بر سکرین ته وخیږي نو دا اصلا موږ سره پیک ایریا نوټیفیکیشن ایریا کویک لانچ سرچینګ ایریا سٹارټ بٹن او دا ټاسک بار باره کې د ټاسک بار ریلیټډ خبرې شو پوه شو دې ځای پورې تاسو وروسته به دا وایي مخکې وپوښتنې نه کړې صحیح ده کمپیوټر ته کوډ ورکول وروسته خبرې دي صحیح شو مطلب دا چې موږ پروګرام سٹارټ کړو نو پروګرام شروع شو دې نه وروسته به انشاءالله ریګولر کلاس اخلو او ریګولر به درس وي بیا به ریپیټ پکې نه ښه تکرار ځکه چې کوم درس وایم د هغې ریکارډینګ کېږي نوي نفر چې راځي هغه به صرف ویډیو اخلي صحیح شو نن خو ما ټول درس تکرار کړو دوباره خو را روانو کلاسو کې بیا تکرار نه کړو انشاءالله د دې نه وروسته مخکې ځو بس دی که نه